په قبایلی ضلع مومند کې د روانې میاشتې د 15 منټې نه شروع شوې د پاکستان سپورټس فیسټیول په نوم د لوبو میله د یو خوندوري دستوري سره پای ته ورسېده. د غلنۍ په کیپټن روح الله شهید سټیډیم کې را جوړه شوې دستوره کې د قومي کرکټ ټیم لوبغاړی محمد حارث خان مشر میلمه و. د دوی ترڅنګ د ضلعي انتظامیه او نورو محکمو اعلی چارواکو، ځایي مشرانو، لوبغاړو او د سکول طالب علمانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. دستوري ته په خپله وینا کې مشر میلمه محمد حارث خان وویل چې د مومندو په ځوان کول کې د صلاحیتونو کمی نشته. که چېرې دوی ته موقع په لاس راشي نو دوی کې به هم لوی لوبغاړي پیدا شي، څوک چې به په ټوله نړۍ کې د خپل ملک نوم روښانه کړي. چې څومره پلیرانز دي ټولو ته السلام علیکم. انتهایی ټیلنټډ یې ماشاءالله. چې کوم ما سکل وکړه مهارت ما وکړو نو ډېر متاثره شوم چې ماشاءالله په مومند په دې علاقه کې دومره ټیلنټ شته. تاسو ته صرف د فیسیلیټیز دغه د کمی ده او دا زموږ دینه ریکویسټ دی چې انشاءالله تاسو ته مزید فیسیلیټیز دی کې پرووایډ کړئ. څنګه د کرکټ ګراوند تاسو ګورئ، فوټبال ګراوند انشاءالله دی کې هم تاسو ته ګراس ولګي. نو مزید زما امید دی چې انشاءالله تاسو نه مزید ښه پلیران روزي. زه صرف تاسو دا نه یم صرف کرکټ چې کوم سپورټس تاسو خوښوئ، کوم کې تاسو ټیلنټډ یې هغه کوئ، که هغه هاکي، که فوټبال وي، رساکشي وي، سکواش وي، ټیبل ټینس چې هر یو تاسو څه کې انټرسټډ یې هغه کوئ. او زما طرفه تاسو ته ګډ لک او الله دې کړي چې تاسو دا څومره پلیران د مومند دي دا دومره کامیاب شي چې د مومندو په پاکستان کې په دنیا کې نوم روشن کړي. تھینک یو. د دستوري په اخیره کې مشر میلمه سره د اعلی چارواکو په ښه کارکردګۍ لوبغاړو ته انعامونه او ټرافیانې ورکړي. مشر میلمه راغلو مشرانو او اعلی چارواکو په یو خوندوره دستوره د منتظمینو ستاینه وکړه. سمیع الله مومند، وحدت نیوز، غلنۍ ضلع مومند.